په دې ویډیو کې زه دا خبر روښانه کول غواړم چې که چیرې موږ سره یو کسر وي او د هغې صورت او مخرج موږ په عین عدد کې ضرب کړو نو موږ ته یو معادل کسر په لاس راځي. راځو په دې اړه فکر کوو. موږ سره دغه 4 پر 6 کسر دی. د دې مخرج زه په 2 کې ضربومه، دا راخلمه ضرب 2 کومه او زه دا وایم چې که چیرې د دې صورت هم زه په 2 کې ضرب کړمه نو موږ ته به یو معادل کسر په لاس راځي، یعنې د کسر په قیمت کې به څه تغییر نه راځي. نو 6 چې په 2 کې ضرب کوو موږ ته جواب راکوي 12 او همدارنګه صورت کې به شي دا چې موږ ضرب 2 کوو دا به شي 8 سره. نو زموږ اوس دا دعوه ده چې 8 پر 12 دا د 4 پر 6 یو معادل کسر دی. نو موږ راځو اوس دا په شکل کې ښیو. نو موږ به دا شکل بیا له سره رسم کو. دلته به یې کیدو خو د 6 په ځای به دا ځلې دا په 12 برخو باندې ویشو. نو دا به شي 2 برخې دا هم 2 برخې، دا هم 2 برخې، دا هم 2 برخې، دا هم 2 برخې او دا وروسته هم 2 برخې. نو اوس موږ سره څو برخې شو؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او په دې کې موږ سره څو برخې په زیړ رنګ سره په رنګ شوي دي یا نښه شوي دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 نو 8 پر 12 برخې دي کې رنګ شوي دي. نو داسې جادونه ده دلته چې موږ سره ټولې برخې ضرب 2 شوې یا 2 چنده شوې نو هغه برخې چې موږ رنګ کړې وي هغه هم ورسره 2 چنده او ضرب 2 شوې او په دې ترتیب سره موږ ته معادل کسر په لاس راغی. او همدا خبره برعکس هم کیدی شي، یعنی که چیرې موږ صورت او مخرج په عین عدد باندې وویشو بیا هم موږ ته یو معادل کسر په لاس راځي. که چیرې موږ دا 6 راواخلو او دا څنګه کو تقسیم 2 کو نو دا به موږ ته ځواب په لاس راکړي 3. اوس موږ دا وایو چې که چیرې موږ 4 یا دا صورت هم تقسیم 2 کو تقسیم 2 نو موږ ته ځواب پلاس راکوي 2. نو 2 پر 3 دا خپله د 4 پر 6 سره یو معادل کسر دی. نو اوس موږ وایو چې 2 پر 3 عین کسر دی لکه 4 پر 6 او دا مساوي دی له 8 پر 12 سره. نو راځو دا هم اوس په شکل کې ښیو او دا شکل دلته ږدو خو دا ځلې د 6 پر ځای به 3 مساوي برخو باندې دا ویشل کیږي. نو راځو دغه برخې چې دي دا موږ 2 برخې سره بیرته یو ځای کوو. موږ راځو دا 2 برخې سره یو ځای کوو او بیا دا 2 برخې سره یو ځای کوو او پای کې راځو دغه برخې 2 ور سره دا دواړه سره یو ځای کوو. نو زموږ شکل پوره هماغه شکل دی، یوازې مونږه مخکې په 6 برخو ویشل شو اوس په 3 برخو ویشل شو او د دې څخه مونږه 2 برخې واخیستلې. نو دا ټول سره معادل کسرونه دي. نو پایله دا شوه چې که چیرې موږ په یو کسر سره پیل وکړو او د هغې صورت او مخرج په یو عین عدد کې ضرب کو نو موږ ته یو معادل کسر په لاس راځي. همدارنګه که چیرې صورت او مخرج په عین عدد باندې وویشو بیا هم موږ ته معادل کسر په لاس راځي. خو اوس راځو موږ دا خبره په ذهن کې نیسو او د معادلو کسرونو پوښتنې حل کوو. که چیرې موږ ته یو څوک وایي چې ما سره یو کسر دی 15 پر 25 او زه غواړم چې دا په کوم شکل ولیکمه، دا ولیکمه دال پر 100 باندې. نو د دال قیمت به څو وي؟ نو موږ پوهیږو چې 25 نه چې 100 ته ځو دا باید په 4 کې دا 25 ضرب شي. نو همدارنګه کله چې موږ 15 نه دلته راځو او یو معادل کسر غواړو دا 15 به په 4 کې ضربو. نو 15 چې 4 کې ضرب شي زموږ ځواب پاتې کیږي 20. نو دال مساوي شو له 20 سره. نو 15 پر 25 دا کسر معادل دی له 100 سره، دا معادل دی له 20 پر 100 سره. خو اوس که چیرې درته ووایي چې دغه 15 پر 25 دا مساوي دی له 1 پر 1 نامعلومه ده سره. نو اوس به څه کوئ؟ دا ځلې مونږ راځو په تقسیم باندې حلو. مونږ پوهیږو چې کله 5 نه مونږ یو لاس راوړو نو دا 15 به مونږ په 5 باندې ویشو. دا تقسیم 15 شوی دی نو یو په لاس راغلی. نو همدارنګه که چیرې مونږ دغه معادل کسر جوړو نو دغه مخرج به هم په 15 باندې ویشو. نو کله چې مونږ 15 ویشو مونږ ته ځواب پاتې کیږي 15. نو راځو دلته نامعلوم په ځای لیکو 15. دا ټول سره معادل کسرونه دي.
1/5 دا معادل د 5 پر 15 او دا معادل دی له 20 پر 100 سره.